السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د جنسي مشکلاتو د مدیریت زده کړې په نامه یو پلیلیست نن می جوړ کړی. دا یې اولینه ویډیو ده. دا د پلیلیست د معرفت ویډیو ده، یعنی د جنسي مشکلاتو د مدیریت د زده کړې د پلیلیست د معرفت موضوع ده. په دا پلیلیست کې به تاسو د جنسي مشکلاتو درملنه زده کوئ چې څنګه کولی سي خپل د ځان درملنه خپله وکړئ، بې له دې چې ډاکټر ته ولاړ سئ. او د دې ترڅنګ به دا هم په د پلیلیست کې تاسو زده کوئ چې څنګه کولی سئ خپل مشکلات و ډاکټر ته ووایاست، تر څو ډاکټر په اساني سره ستاسو مشکل حل کړي. وایي ډاکټر او ناروغ دواړه انسانان دي او دواړه یو رقم تجربه حاصلوي. یعنی دا ډاکټر تر مریض باید ځان ډیر لوړ ونه ګڼي، بلکې دغه مراجعین دي چې راځي و ډاکټران تجربه حاصله کوي او یو څه زده کوي. نو څه رقم چې ډاکټر تجربه حاصلوي، دغه رقم عام کس هم تجربه حاصلوي. تاسو کوشش وکړئ د ډاکټرانو سره راحت واوسیږئ او دا احساس مه کوئ چې کله ډاکټر ته ځئ یعنې تاسو ناجوړه یاست. جنسي مشکلات عموما ډیر د رواني ستونزو له وجې وي، نه د فزیکي ستونزو له وجې. نو هڅه وکړئ خپل د جنسي مشکلاتو سره ځان نورماله کړئ او ډېرې جدي مه نیسئ. جنسي مشکلاتو ته رسیدګي یو نوی علم دی چې مخکې دا اړوند خبرې بیخي شرم وي. مثلا د انزال نوم اخیستل دومره یو لوی شرم و، یوازې به مولوي صاحبانو دا حق درلودی چې یو چاته یو شی ورزده کړي. هغه به هم که به مولوي صاحب علم درلودی خو درسولی سول، او که مولوي صاحب ښه پوه نه و هغه به هم د دې توانایي نه درلودل چې دا نوي جوړې یا مثلا نوي زوم نوې ناوې په دې پوه کړي چې جنسي مسایل یعنې څه. یعنې بعضې مولوي صاحبان ډېر مطالعه لري، بعضو ډیر علم کړي، بعضو لږ علم کړي. نو په دغه بخش کې به نیمګړتیاوې ډیرې وي. خو اوس چې روانشناسي علم راغلی دی او جنسي رابطه په رواني ستونزو کې یو جدي مسئله ګڼل کیږي، نو د خوشحالي ځای دا دی چې اوس موږ کولی سو ډیر ښه معلومات د جنسي مسایلو اړوند لاسته راوړو. وایي تاسو دا همیشه په یاد ولرئ چې ستاسو جنسي مشکلات نه 90% ستاسو د رواني ستونزو له وجې دي، نه د فزیکي ستونزو له وجې. که ښځه جنسي مشکلات لري، که نارینه لري، تاسو ځان ته د یو ضعیفه یا ناروغه کس په سترګه مه ګورئ، بلکې تاسو د رواني ستونزو څخه کړېږئ چې دا خبره باید تاسو خپل په مابینځو کې عام کړئ او په عامه توګه ورته وګورئ. دوهمه موضوع وایي اوسنی عصر چې دی په رواني، فزیکي او جنسي مشکلاتو مدیریت د خلکو یو ډول زده سوی دی. موږ روانشناسان ستاسو سره کومک کوو چې ستاسو لا ښه زده سي، لا ښه تاسو وکولی سئ خپل مشکلات درک کړئ، خپل مشکلات تداوي کړئ او د دې ترڅنګ په دې وتوانیږئ چې خپل مشکلات په صحیح توګه تشخیص او ډاکټر ته یې ووایاست. او دریم وایي د صحي مشکلاتو د انسان په صحت کې د صحي مشکلاتو د مشکل حل دا دی چې تاسو ښه ډاکټر پیدا کړئ. موږ چې عموما ناجوړه کوشش کوو چې ښه شفاخانه پیدا کړو چې هلته عملیات وکړو، موږ کوشش کوو چې ښه ډاکټر پیدا کړو چې هلته عملیات وکړو. نو جنسي مشکلات هم دغه رقم دي. انسانان کوشش کوي یو ښه روانشناس پیدا کړي، یو ښه سایکیټریست پیدا کړي، تر څو د دوی سره د دوی په جنسي مشکلاتو کې کومک وکړي. دغه پلیلیست چې اوس ما تاسو ته جوړ کړی دی د جنسي مشکلاتو د مدیریت زده کړې پلیلیست، په دې کې به موږ تاسو ته در زده کړو چې تاسو ښه ډاکټر څنګه شناسایي کوئ او څنګه یې وپېژنئ چې دا ښه ډاکټر دی او دا ډاکټر کولی سي زما جنسي مشکلات را حل کړي. وایي د ټول نړۍ خلک په یوه برخه کې حتما د جنسي مشکلاتو سره مخ کېږي. یعنې څومره انسانان چې په دا دنیا کې ژوند کوي، دوی خپل په ژوند کې حتما یو ځل د جنسي مشکلاتو سره مخ سوي دي. یعنې دا ډېر یو جدي مسئله ده او اوس نوي اصل کې طب عموما د روانشناسۍ د نګاه څخه پر جنسي روابطو روان دي، ځکه چې جنسي روابط که غلط وي زموږ ته د رواني ستونزو سبب کېږي او ډېر جدي مسئله ده. وای دا پلیلیست یو راهنما ده، یو ښوونکی دی د دې لپاره چې تاسو خپل مریضي وپېژنئ، خپل مریضي تشخیص کړئ، ډاکټر تشخیص کړئ او مراجعه ورته وکړئ. ستاسو سره به دا پلیلیست کومک وکړي چې تاسو خپل ناجوړیانې تشخیص او د حل لارې زده کړئ. خو که چیرې تاسو ته دا پلیلیست په توسط ونه توانېدلاست چې خپل مشکل حل کړئ، نو بیا تاسو د ډاکټر سره په تماس کې سئ، هم د سایکیټریست سره هم د روانشناس سره. وایي
که مشکلات د حل وای کله په جنسي مسایلو کې داسې مشکلات سره موږ پیر شیږو چې هغه قطعا د حل لار نه لري بلکې د حل لاره یې جدایي خو موږ تاسو ته دا ځای درکوو که تاسو د مرز و اخري حد ته تللي یاست یعنې پر طلاق ولاړ یاست که تاسو میړه او میینه دواړه تصمیم ونیسئ چې بلې موږ غواړو تغییر وکړو نو موږ به تاسو سره کومک وکړو چې تاسو تغییر وکړئ او یو مثبت ژوند شروع کړئ ډیره مننه چې در دا ځای پورې مو دا ویډیو وکتله انشاءالله د جنسي مشکلاتو د مدیریت زده کړې اړوند په تاسو ته ګڼ شمېر ویډیوګانې زه جوړې کړم د حل لارې به یې او تاسو به نوي څه زده کوئ مننه